دیر عظیم مجاهد حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه عموما زمونږ د پښتانه وي موږ د خالد بابا اولاد یو. نو په دې سوچ کوو چې د کم خالد بابا، د خالد ابن ولید رضی الله عنه که د بل خالد بابا. او بهر کیف خالد ابن ولید رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام یو ډېر نږدې صحابي تیر شوی دی، او کم وخت کې چې د کافرو د پیغمبر علیه السلام خطرناک دشمن و. د مکې مکرمې اوسېدونکي د قریشو د خاندان سره تعلق لري، او په جاهلیت کې د اسلام نه مخکې د قوم چې نو دی با سالاري کولا. او دې زمانه کې خو ټول جنگ چې دی هغه د ټینک سره او د توپې سره تعلق لري، خو بیا هم ګورې په دې فوج کې اوس هم یو دسته داسې وي چې هغه د اسونو دسته وي، د رسالې دسته وي، اوس هم شته. او هغه زمانه کې خو اس به په جنگ کې ډېر لوی کار کوو. جنگ کې که مسلمان به او که کافر به، نو هغې سره به یو لښکر داسې و چې هغې ته به د اسونو لښکر وي، شاه سواران به و. د دې شاه سوارانو مشري به د خالد ابن ولید قوم کوله. د احد په جنگ کې چې کله مسلمانانو فتح او کامیابي وموندله، نو خالد ابن ولید کافرو په دغه وخت کې او د کافرو په فوج کې د اسونو د لښکر سپسالارو مشر جرنیلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو غونډی باندې د احد په میدان کې مخامخ یو غونډی د وړه غوندې لاندې یو خول بیږي. اوس خو پکې اوبه نشته، هغه زمانه کې اوبه پکې نه وې. داسې کله چې به باران وشو یا د چینو منو څه بعضې اوبه پکې رالې، د خور په غاړه یو وړه غوندې غونډی د جبل الرومات ورته وایي. په هغې نبي علیه السلام کسان کېنول چې تاسو به دلته ناست یې، او عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه ورته مشر کړ، په دې غونډی به ناست یې. ځکه نبي علیه السلام ته پته وه چې مونږ خو مخ په مخ جنګ کوو، هسې نه په دې غونډی نشلان دی چې را خوړ دی، نو په دې کې څوک را باندې را نشي او د شان را باندې حمله ونه کړي. نو هغه صحابو ته نبي علیه السلام فرمایلي چې تاسو به دلته ناست یې، دې ځای نه بلکل به نه خوځئ، او که مونږ کامیابي وموندله، فتح هم وموندله، او مونږه دا دشمن وتښتېد، هم به نه خوځئ، او که مونږ شکست ومونده او زمونږ غوښې مارغان تښتئ، بیا به هم نه راټولېږي. ځکه دا یاره وه ورسره چې دې خول کې لاندې پټ مونږ خو جنګېږو، او دې کې خو خول خو ډېر جور دی، نو پکې اوبه خو پکې نشته، خو خول خو دې باراني اوبه کله کله پکې راځي. نو دې کې چې ته څوک پټ را نه شي او د دې غونډۍ په شا راتاو شو، که مونږ حمله ونه کړي، ځکه د غونډۍ نه شاته بیا لوی میدان دی. یو وخت رب العالمین مسلمانانو له فتح ورکړه. یو صحابي فرمایي وي ما د کافرانو ښځې لیدلې چې پنسي اوچتې کړې وې او د هغې غپازې ښکارېدل او منډې والې، او مسلمانان لګیا دي غنیمت غونډی. دغه غونډی باندې چې کوم صحابه ناست وو هغې وي موږ نه هم کوزېږو. چې کوم یې مشر دی عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه ورته وایي نه به کوزېږې، د پیغمبر علیه السلام خبره هم یاده نه ده چې نه به کوزېږې. هغې وایي چې نه، نبي علیه السلام خو بېشکه مونږ ته ویلي وو، اوس خو جنګ ختم شو. وی ګوره مونږ ته نبي علیه السلام ویلي چې که تاسو فتح وموندته هم به نه خوځئ، او که تاوان بیا به نه خوځئ. وی نه ټیک دی، نبي علیه السلام ویلي خو هله چې کافر خو بیا خو لاره دا هغه دي وتښتېدل، مسلمانان لګیا دي غنیمت غونډوي، مونږ به هم کوز شو. سره اختلاف راغی په هغې کې، بعضې کسان راکوز شو او بعضې کسان په هغه غونډۍ باندې پاتې شو. هغې وي مونږ د نبي علیه السلام خبره نه غورځو، دلته به ناست یو، خو اکثر راکوز شو. خالد ابن ولید هلته نه د اسونو په لښکر مشر و، هغه چې غونډۍ ته وکتل یو ځل به هغه په دې اټیک کړی و، د غونډۍ په شا په دې خول کې راتاوېده چې په مسلمانانو به د شا نه حمله وکړو، خو دغې صحابه به په دې غونډۍ په غش ویشتل، نه دوی به واپس وتښتېدل. خو چې ویې کتل چې غونډۍ خالي ده، ملګرو ته ویې راځئ، بس په هغه خور کې راغله پټ په پټه. مسلمانان خو بېغمه دي، هغې خو لګیا دي غنیمت غونډی، هغې ته خو پته ده چې شاته زمونږ په غونډۍ کسان ناست دي، زمونږ دفاع کېږي،
شانه نه په موږ څوک نه راځي. او دې شاته خوا کې سره د لښکر راغی، لا ولې هغه صحابو سره جنګ وکړ چې هغه کوم په غونډۍ باندې و هغې شهیدان کړل، خو لږ پاتې شوي او بیا د هغه غونډۍ په شا په خوا کې راوختو په مسلمانانو د شا نه حمله وکړله. ټول مسلمانان یو خوا بل خوا دې حد ته خبره ورسېدله چې د نبي علیه السلام مبارک غاښونه هم پکې شهیدان شو. او یا کسان صحابه کرام شهیدان شو، جلیل القدر غټ غټ صحابه کرام لکه حضرت حمزه رضی الله عنه غوندې، عبدالله ابن جحش رضی الله عنه غوندې، مصعب ابن عمیر رضی الله عنه، دا جلیل القدر لوی لوی صحابه کرام شهیدان. دا خالد ابن ولید د حملې د وجې نه چې دې د هغه کافرو د اسونو د لښکر څخه په ساله دا د قومي نښه وه او بهادر انتهایي بهادري وه پکې. پیغمبر علیه السلام چې کله احد دغه ته حدیبیې ته د خالد ابن ولید د چا تپوس وکړه، وایي تا چې اسلام راوړه نو ستا زړه کې د پیغمبر علیه السلام متعلق څه سوچ راغی چې ته مسلمان شوې؟ وی ما ال ایمان راوړو، وی چا به په زور ایمان راوړي، چا به د بل شي د وجې نه راوړي، لیکن ما ال اسلام قبول کړو چې زما په زړه کې سوچه را خبره پرېوته چې نبي علیه السلام د الله رښتونی پیغمبر دی او د هغې وی ما سره دلایل دي. وی چې کله نبي علیه السلام عمرې له راته او د حدیبیې هغه صلح وشو په دغه سفر کې شپږمه هجرۍ کې، وی ما د مکې کافرو ته وی چې زه به نن انشاءالله ستاسو انتقامونه اخلم، ټول به ځاله. وی زه لاړم او یو لار کې کېناستم د یو ځای کې، وی ما ته پته وه چې مسلمانان چې د مانځه وخت راشي دوی مونځ کوي او کینی په مانځه ودرېږي د دې ټوله توجه بیا مونځ طرف ته وي. نو ملګرو ته مې وی چې د مازدیګر مونځ د دوی ډېر په دروند نظر مسلمانان ګوري. واقعي نبی علیه السلام فرمایي قرآن حکیم کې الله فرمایي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، منځونه په ټولو کې خو پورې د مازدیګر مسجد نه پاتې نه شي. دا ډېر اهم مونځ دی د مازدیګر مونځ. دا د انسان د کار وخت دی، څوک د کار نه ستړي وي، څوک په کار کې مشغول وي، نو چې دې وخت کې د خپل کار روزګار پرېږدي او الله ته ودرېږي نو الله پرې ډېر خوشحالي. د مازدیګر مونځ دا ډېر زیات اهمیت لري. یو حدیث کې دا هم راځي چې زمونږ او د کافرو، زمونږ او د منافقینو په منځ کې فرق د سهار مونځ دی. بل روایت کې دا راځي چې زمونږ او د منافقینو په منځ کې فرق د مازدیګر مونځ دی. نو د مازدیګر مونځ دا ډېر اهم دی. اکثر زمونږ د زمیندار وروڼو نه پاتې شي، د کار وخت وي، زه یې روي ماښام مونځ چې وکړم د هغې نه پس بیا قضا وکړم، دا ګوره ډېره لویه ګناه ده، ډېره لویه ګناه ده. نو عموما د مازدیګر مونځ په خپل ټیم کوئ چې وختي سړی د مازدیګر مونځ کوي په خپل ټیم باندې، دا ډېر بې فضیلت لري. بهر کې دته پته وه چې مسلمانان خو د مازدیګر مونځ به کوي، توجه خو د دې مونځ ته وي، نو چې په مانځه ودرېږي او دوی په رکوع په سجده شي، موږ ناګهاني حمله وکړو، ټول مسلمانان به ختم. دا څومره لوی لښکر دی او مشر یې بیا خالد ابن ولید دی. وی چې مونږ یو ځای کې اندازه رښتله، وی چې مې وکتل نو پیغمبر علیه السلام د مونځ طریقه بدله کړه. عصفان مقام دی دا، د مونځ طریقې بدله کړه. صلات خوف ورته وي قرآن کې الله مونږ ته ښولی دی. اوس خو ضرورت نه پېښېږي نو څوک یې نه کوي، خو ضرورت و. د هغې به یې داسې طریقه کوله چې په سفر کې عموما خلک 2 رکعته کوي د سفر مونځ، نو نیم قوم به کافر ته مخامخ ودرو، تاسو کافرو ته ودرېږئ، څوک حمله ونه کړي. نیم قوم به نبي علیه السلام ځان پسې مانځه ته ودرو. قرآن کې الله هم داسې و. نو چې د نیم قوم ته پیغمبر علیه السلام 1 رکعت مونځ وکړ، نو دوی به لاړه د کافرو ته مخامخ به ودرېدل. هغه نیم وخت چې کافرو ته به ولاړو ابه راغی، نو پیغمبر علیه السلام به هغوی ته 2 رکعت وکړ. د نبي علیه السلام به 2 رکعته پوره سلام به یې وګرځاو. دوی قوم هم خپل 1 رکعت پوره کړ او بیا هغه قوم چې هغه لومبي رکعت به نبي علیه السلام سره کړی و، هغوی به رالل، هغوی به خپل 1 رکعت پوره کړ. نیمو به څوکۍ کوله د دشمن او نیمو به پیغمبر علیه السلام پسې مونځ کړ. دا د صلات خوف طریقه الله قرآن کې نازله کړه. نبی علیہ السلام الله پوه کړ چې کافر دی ګورې په انتظار دی او که په سجده پرېوتې در باندې حمله کوي. په دې طریقه صحابو ته ووایه چې مونځ وکړئ. ګوره مونځ دونه اهمیت لري. دی یو نه وي چې ورېږه مونځ قضا کوې بیا به یې کوو، نه نه نه، مونځ کول خو پکار دي
او هر یو صحابي وي چې ځان لمونځ نه کوم نبي علیه السلام پسې کوم یعنې دا څه کېدی شوه چې نیمو ته نبي علیه السلام جمع کړی وې او نیمو ځان لمونځ کړی وې نه ځان لمونځ ثواب کم دی د جمع د مونځ ثواب زیات دی داسې ونه کړه چې تاسو به ځان لمونځ وکړئ مونږ به جمع وکړو تاسو زمونږ څوکۍ کوئ نه نیم مونځ به ما پسې تاسو وکړئ بیا به څوکۍ وکړئ بیا به هغه نور راشي نیم به ما پسې وکړي نو هغې به هم خپل پوره کړي هغه یو چې دی تللی دی او تاسو هم یو رکعت چې درنه فوت شوی دی پوره کړئ د دواړو به د جمع مونځ نبي علیه السلام پسې وشي دا د مونځ اهمیت دی وی چې مې وکتل داسې چې حمله کوو اوس نیم خلک صحابه مونږ ته ولاړ دي چې بیا مو کتل هغه نیم لاړل نبي علیه السلام پسې مونځ وکړو چې هغه لومبو کوم یو رکعت کړو هغه الله ته وویل وی ما وی چې دا د خدای رښتونی پیغمبر معلومیږي چې زمونږ په نه کې د حملې اراده وه نو الله ورته د مونځ چل وښو چې داسې طریقه باندې مونځ وکړه هم به څوکۍ وشو به مونځ وشي وی ملګرو ته مې کې راځئ خوند دې ونه کړو وی بل دی یو لاره را روانه وه او په هغې لار کې د یو غونډۍ لاندې مونږ ورته کېناستو او په دې نیت و چې په صحابه واوړي و نبي علیه السلام په دې غونډۍ بس مونږ به ناګهاني د آسونو لوی لښکر دی سره به حمله به کړو او چې هغې ځان جوړوي بس مونږ به بېغمه کړي وی ناست یو ناست یو ناست یو راننه هلکه څه چلو شو وی چې پته مو لګېدله نو پیغمبر علیه السلام هغه لار پرېښې وه او بله لار باندې روان شوی وی ما وی چې ګوره سمه لارې پرېښودو په بله لار معلومیږي دا چې دا رښتونی پیغمبر زموږ د ارادې نه الله خبر کړی حدیبیې ته چې ورسېده وی مونږ بیا تاویدو را تاویدو د خپل لښکر سره مونږ وی چې موقع ګورو حمله پې کوو وی دې کې را باندې د پیغمبر علیه السلام ناګهاني لښکر راغی ټول یې ونیول ګیرې کړو ځان تو شو ملګرو ته مې وی چې لاس پرې مه خوځوئ که خوځوئ خو دا خو صحابه دي او د خپل پیغمبر حکم یې ځان هم وجدي مونږ وایي نبي علیه السلام ته یې پرېښ کړو چې ور مخامخ شو نبي علیه السلام مبارک راته وفرمایل چې ګور یو ځل تاسو اراده وکړه ما ته الله اطلاع راکړه نو ما مونځ طریقه بدله کړه بیا تاسو اراده وکړه نو ما له الله بیا اطلاع راکړه نو لار مې درته بدله کړه نو بیا روانې کوې زه ما معاف کړې وی ټول یې مو خوشي کړو معافي کړو وی زما زړه کې دا خبره راله چیرې معلومیږي دا چې دا رښتونی پیغمبر دا دروغجن پیغمبر نه دی وی چې کله په اوومه هجره کې نبي علیه السلام عمرې له راته عمرة القضا ورته وایي دغه حدیبیې د عمرې قضا کوله وی ما وی چې یاره زه خو په مکه مکرمه کې نه ایسارېږم او دا مې وی چې نبي علیه السلام مکې ته راځي او زه په مکه کې نه ایسارېږم هغه بغض او عناد مې د مکې نه لاړه وتښتېدم وایي چې د مکې نه وتښتېدم او نبي علیه السلام راغی عمره وکړه او واپس ځي د ضرور ولید ابن ولید د هغه نوم مسلمان او صحابي نو د هغه نه یې تپوس وکړي ولیده خالد څه شو ګوره وایي زما تپوس یې وکړه هغه ورته وایي چې د الله رسوله ما خو وکت خو نشته چې ته بار وتېرې یاره وایي خالد ابن ولید چې دی نو هغه ډېر هوښیار دی او ډېر قابل او پوه دی هغه د اسلام نه بار پاتې کېدل نه دي وی نبی علیه السلام مبارک خو 3 ورځې تېرې کړې عمره وکړه مدینې منورې ته لاړ او ما ته خپل رور یو خط ولیکه هغه خط کې لیکلي چې ای زما وروره خالده پیغمبر علیه السلام په مکه مکرمه کې صرف او صرف ستا تپوس کړی دی ګورې د بل چا تپوس یې نه دی کړی او ستا متعلق یې دا ویلي دي چې هغه ډېر هوښیار دی او ډېر پوه دی او هغه د اسلام نه باغ پاتې کېدل نه دي پکار دي چې هغه د خپله بهادري د الله دپاره استعمال کړي او د اسلام دپاره استعمال کړي وایي چې ضرور دا خط راته میلو شو وایي زما په کې د اسلام مینه او جذبه پیدا شو هغه نښې خو مې لیدې وې لکه مې جذبه راله چې هغه واقعي نبي علیه السلام ګوره زما نوم اخلي او څو ځایه ما ولیدل چې الله پاک د دې پیغمبر علیه السلام حفاظت وکړ یو ځل نه دوه ځله نه څو ځله زمون نه الله بچ کړ بس وی پړه کې مې جذبه راله وی لاړم زما یو دوستو صفوان ابن امیه هغه له ورغله وی مې چې صفوان یو خبره در سره کوم داسې کار دی چې تا ته هم پته ده او دې ټولې مکې ته پته ده چې دا پیغمبر رښتونی تا ته هم پته ده چې څو ځله مونږ دوی سره جنګ وکړو لیکن هغه له الله بری ورکړي او مونږ له الله شکست راکړي
او خو رښتونی پیغمبر دی نو که دې خوښ اراده چې دا اسلام قبول کو ملګري شو وی صفوان ما ته وایي چې خالد داسې کار دی چې که د مکې دا ټول خلک مسلمانان شي او یو زه پاتې شم نو بیا هم په ایمان نه راوړم زه په مخالف وی ما وی چې د پلارم په بدر کې مړ دی تریم مړ دی او د ده رشته داران هم مړه دي د ده پړه کې هغه غوسه پرته ده وی بل دوست مې و عکرمه د ابوجهل زوی هغه له ورغله وی ما ورته چې عکرمه تا ته پته ده چې دا رښتونی پیغمبر دی او موږ سره بلا جنګونه وکړل موږ له څه پیدا راکړه ګټه هم د هغه ده او ګورې ملګري زیاتېږي او چې وروسته بیا ته مسلمانېږي او زه مسلمانېږم بیا به ښه ني او رښتونی پیغمبر دی که دی خوښ دی چې د اسلام قبول کړو وی هغه ما ته وی چې چپ قطعا په ټوله دنیا کې مسلمانان شي نو شي دي خو که ته مسلمانېږې شه خو زه به دا کلمه ده اسلام په خولې قطعا تر مرګه پورې ونه وی ما وی چې د پلارم په بدر کې مړ دی د پړه کې هغه اوسه پرته اگر چې وروسته دا همدغه اکرمان الله مسلمان هم کړ وی بل یو دوست مې عثمان ابن طلحه هغه له ورغله وی هغه ته مې چې عثمان دا هغه مشهور عثمان رضی الله عنه دا بل عثمان داسې کار دی چې تا ته هم پته ولګېده او ما ته هم پته ولګېده چې دا رښتونی پیغمبر الله هر ځای کې د امداد کوي او ما خو پرې نه حملې وکړه والله خبر کړي څه دی خیال دی وی عثمان ما ته وایي چې کور یاره ما ته هم د الله رښتونی پیغمبر ښکاري ما ورته وایي چې اسلام نه قبلو چې مسلمانان شو وی هغه وایي چې دا ما مړه کېږي وی مې چې زه چې ځو وی ما ته وایي داسې کار دی یو ځای نو د خلک راباندې شکي کېږي ته هم ځه او زه به هم ځم او یو خاص ټایم یو بل سره نیټه کړه هلته ته مخکې ورسېدې زما انتظار کوه او که زه مخکې ورسېدم ستا انتظار به کوو هلته نه به یو دی بلنه مې خوشحاله شو اس مې برابر کړ ووتم چې ووتم هغه ځای ته ورسېدم هغه عثمان ولاړو دواړه روان شو اتفاقا یو بل صحابي دی حضرت عبدالله ابن عمرو حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه عمرو بن العاص هغه راغی دا عمرو بن العاص حبشې ته تللی دا د مکې د قریشو د کافرانو سردارانو دوی په مکه کې راغون شو میټینګ یې خپل میاشتې وکړو او دا عمرو بن العاص صحابي وي د ټولو مشرانو ته د مکې د هر قوم ملک پکې ناست او قبایلي خلک لکه د ملکانو نظام دې ورته وایي د عمرو بن العاص د مشرانو ته چې تاسو ته خو پته ده چې د پیغمبر دا دین زیاتېږي او خورېږي نو که موږ په دې مکه کې یو او د دین زیات شو او راغې په دې مکې حمله وکړه نو د ده لاندې خو ژوند مونږ له خوند نه راکوي ګوره داسې سخت کار دی مونږ به د ما تحت چلېږو داسې خو نه کېږي ځای چې ځو چې ته حبشې ته هجرت وکړو نو که دې راغی په مکې حمله وکړه او مکې فتح کړه نو مونږ خو به دلته نه یو که نه حبشه کې به او که زمونږ ملګري غالب شو دا مسلمانان ختم شو بیا به راځو وی ټول چې څومره ملکانو او وسو مشرانو ټولو به ډېره ښه خبر ده لاړو حبشې نجاشي او بادشاه ولاره خوال وی ځان سره په تحفه کې څرمنې یوړې په مکه مکرمه کې خلک را قربانۍ کوي نو څرمنې زیاتې حج نه خلک راځي قیمتي د ګډانو د اوښانو څرمنې وچې شوې دا هم ځان سره په تحفه په ډالۍ کې یوړې نجاشي بادشاه وی چې هلته ورسېدو نو وی هلته د پیغمبر علیه السلام یو نماینده یو مسلمان راغلی عمرو ابن امیه زمري رضی الله عنه استازی و د نبي علیه السلام وی ما دې ملګرو ته وی چې یو خیال نه کړو چې دې بادشاه ته ووایو او دا صحابي دې وغواړو دې مړ کړو وله خو به هم لږ یخ شي قریش به هم خوشحاله شي وی چې ډېره ښه ده وی چې لاړو نجاشي بادشاه له نو هغه ته به خلکو سجده کوله نه ما ورته سجده وکړه نو چې پاڅېدم ما ورته چې زه خو د قریشو د مکې نه راغلی یم او وی چې څه دې راوړي دي په تحفه کې مې چې صاحب ډېره قیمتي څرمنې مې راوړي دي وی ډېره ښه ده دا څرمنې مې ورته پیش کړې وی ما ورته چې صاحب یو سوال درنه کوم وی وایه څه وی وی مې چې د یو سړی استاره د مجلس نه ووته او زمونږ د دشمن استازی دی نو که دا سړی دې راکړه او مونږ مړ کړه نو زمونږ به پرې دا خوا یخه شي
وی چې دا خبره مې وکړه نو هغه نجاشي بادشاه د الله اوچت په دې پوځ یې لاس خلاص کړ ډېر غوسه شو مخ یې تک سور شو وی ما وی چې دا بادشاه خو ډېر سخت غوسه شو وی فورا مې ورته سجده وکړه مې چې صاحب که ما ته پته و چې ته په دې خبره خفه کېږي ما به د خولې نه ویستی او به زه معافي غواړم وی ما ته وایي نجاشي بادشاه چې ای د مکې خلکو ډېر قمقل یې هوښیار نه یې زما دې په رب قسم چې دا ستاسو دا ملګری چې دی محمد صلی الله علیه وسلم دا رښتونی پیغمبر دی دله هغه فرشته راځي چې کومه به زمونږ موسی علیه السلام له راتله او بدبختو لړ سے ایمان پې راوړی کامیابي په دې کې چې تاسو په هغه ایمان راوړی وی ما وی چې ښه وی او وی مې چې لاس را دې خوا که زه خو ستا په لاس هغه سره بیعت کړو وی لاس مې ور مخکې کړ او هغه نجاشي بادشاه له مې لاس ورکړه چې ما د نبي علیه السلام سره بیعت دی وی ملګري مې په ځای پرېښودل لاله مکې مکرمې یا خو تللی و چې هسې نه نبي علیه السلام مکه فتح کړي نو ده به د هغه لاندې ژوند تېرو او یا الله یې اسلام پاله کې واچو نو کې دې په لاره ته نو دا خالد ابن ولید او عثمان دواړه ورسره میلو شو هلکه عمره څه کې وی رښتیا راته ویم وی وی څه خو به راته وایې نه وی نه امن دی وی او یاره ویله چې مې اسلام پروت دی زه خو نبي علیه السلام نه زه مسلمانېږم ای مونږ خو هم په دې اراده یو دی واړه لاړل مدینې منورې چې مدینې شریفې ته ورسېدل نبي کریم صلی الله علیه وسلم چا خبر کړی چې د الله رسول درې واړه دا درې واړه د مکې مکرمې سرداران را روان دي او د اسلام په نیت را روان دي د دواړو جهانو سردار مبارک ډېر زیات خوشحاله او د ده ورور ولید هغې وله مخې راولېدلې شا بې ورشه خالد ابن ولید وایي چې ما د مدینې منورې نه بعد ولمبل جامې مې خشته ښکلې بدلې کړې او چې را روان شو نو ورور مې له مخې له راغی او راته وایي چې مبارک دی شاه هله شاه به نبي علیه السلام او ستاسو په انتظار جومات کې ناست دی او ډېر زیات خوشحاله دی وی چې ما را منډه کړې وی نبی علیه السلام مبارک راله راپاسې قسم په الله وی هغه ورځ مې یېره نه ده په زندګۍ کې او په ژوند کې هغه ورځ زما یېره نه ده چې د دواړو جهانو سردار مبارک ودرېد په هغه خپل ځای باندې او د هغه مخ چې کوم راو کړه او کومه سرخي پکې پیدا شوه او د خوشحالۍ یې په سترګو مبارکو کې اوښکې وبهېدلې مونږ یې درې واړه ځان ته رانږدې کړو د اول عبد بن العاص اسلام قبول کړ بیا ما قبول کړ بیا عثمان قبول کړ او موږ له اسلام زیری راکړ او ما ورته وویې چې د الله رسول ما خو ډېر جنګونه کړي دي او ډېر مسلمانان صحابه مې وجلي دي د دنیا مې له لاسه مړه دي ما له د الله په دربار کې بخښنه وغواړه وی نبي علیه السلام مبارک لاس اوچت کړي چې یا الله دې خالد ته څومره د اسلام نه مخکې ګناهونه کړي دي او زیاتي یې کړي دي پروردګاره زه وله سفارش کوم الله ته ورته معافي نصیب کړي او الله ته اسلام په سچه په رښتینې پروردګاره قبول کړي هغه زما ملګري ورته وایي عمرو بن العاص چې زه به هله ایمان راوړم چې الله زما مخکې وروستو ګناهونه وبخي ای عمره اسلام یهدم ما کان قبله د هغې نه مخکې چې څومره ګناهونه دي کړي خو چې مسلماني دې قبوله کړه او اسلام دې راوړه ټول ګناهونه درته الله معاف کړي مسلمان شو رب العالمین مسلمان هغه ملګري راغی مکې مکرمې ته بیا دوباره او دې وایي چې بس ما یو ځل هجرت وکړو زه به د پیغمبر علیه السلام د خوا نه د مدینې منورې نه راخوځم نه عظیم الشان مجاهد ته جوړ شو جناب داسې مجاهد چې تقریبا 1.5 غزاګانو کې شرکت کړی او داسې شرکت نه په هر جهاد کې په هر جنگ کې د مسلمانانو جرنیل به لومبي جنگ یې غزوه موته کې کړی نبی علیه السلام دې په جنگ کې ولې او مقابله د روم د بادشاه د یو والي سره وه د غسان د بادشاه سره او ډېر په زرګونو فوج و د هغه او مسلمانان 3 زره لاړل نبی علیه السلام وفرمایل وی لومبی جنډه به زید بن حارثه سره کله شهید شو نو بیا به جنډه جعفر سره د علي صاحب ورور او که هغه شهید شو نو بیا به جنډه د عبدالله بن رواحه سره او که دیم شهید شو نو چې کوم صحابي جنډه اوچته کړه بس هغه سره یو صحابي فرمایي چې دا خبره وکړئ مې چې درې واړه خو شهیدان کېږي ځکه چې نبي هم وفرمایل چې هغه شهید شو ده سره وایي که دې شهید شو ده سره وایي که دې شهید شو وایي دوی پوه شوم چې دا درې واړه خو شهیدان کېږي خولې مبارکې نه چې وختل شهیدان کېږي جناب جنګ وی ډېر سخت ګرم شو چې ګرم شو نو زید بن حارثه رضی الله عنه سره جنډه وه
هغه ولګېد په توره باندې شهید شو. نو فورا حضرت جعفر وغوان دی ورمنډه کړی، هغه جنډه په لاس کې ونیوله. د مسلمانانو امیر چې به هغه به جنګ کې مخکې جنګېده، و یو کافر پرې راټوپ کړو، د ښې لاس یې ولو، دی دې پرې کړ. نو ده په دې ګس لاس جنډه ونیوله. نو هغه پرې په شوق ګزار وکړ، دا ګس یې ته ووهه. نو په دې غیږ کې په دې خانګو کې جنډه راټینګه کړه، سپینه جنډه وه د مسلمانانو چې دا ونه غورځېږي. نو چې هغه پرې غزار وکړه، دی شهید کېده. نو حضرت عبدالله بن رواحه ورمنډه کړې، جنډه راوچته کړه، ځمکې ته یې پرې نښوده. نو بل کافر په هغه راغوټه شو، هغه شهید شو. چې هغه شهید شو، نو خالد ابن ولید ورمنډه کړې، جنډه اوچته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې په خپل محراب کې ناست دی او صحابه ورسره ناست دي، او دا خو د میاشتو په مزل لرې سفر ته تللي دي. همدغه ټیم کې د دواړو جهانو سردار مبارک سترګو نه اوښکې روانې شوې. صحابه خو پوه شو چې څه چل دی، الله رسول څه چل دی. وایي ما ته الله د غزوې موتې واقع را مخکې کړه، داسې راته وښوده. صاحب څنګه دي صحابه کرام؟ نبي ته هم وفرمایل، وایي زید ابن حارثه شهید شو، ما ته الله وښوده. نو جنډه جعفر ونیوله، جعفر هم شهید شو. نو جنډه عبدالله ابن رواحه ونیوله، عبدالله ابن رواحه هم شهید شو. نو جنډه د الله د تورو نه یوې تورې ونیوله، او د ده په لاس به رب العالمین مسلمانانو له فتح ورکوي. دا حضور پاک مبارک الله تعالی د وحی په ذریعه او د کشف په ذریعه ټول منظر وښود. خالد ابن ولید چې جنډه لاس کې واغېسته، شپه پرې راغله. صحابه هم ډېر کمزوري شوي، ټول زخمیان هم وو. ده دا چل وکړ چې د فوج کې فورا ترتیب بدل کړ، چې کوم وروستو صفونه وو هغه یې مخکې کړل، چې کوم مخکې وو هغه یې وروستو کړل. ښي طرف والی یې ګس ته واړول، ګس یې وروستو واړول، فوج یې مخکې وروستو. ملګرو ته یې ویې راځئ چې سهار وختي شو، حمله وکړه. چې کافرو وکتل، هغې وي چې مسلمانانو له خو نوي لښکر راغلی، ځکه دا چې کوم مونږ سره جنګېږي دا خو دا تورو نو دا نوی لښکر راغلی. داسې جنګ یې وکړ، داسې جنګ چې هغه د زرګو لښکر د کافرو له شکست ورکړو، مسلمانانو ته رب العالمین فتح ورکړه. او په یو ورځ باندې خالد ابن ولید وایي چې زما په لاس کې 9 تورې ماتې شوې. داسې جنګ یې کړو، 9 تورې مې په لاس، یو ماته شوه، بله مې وغوښته ام ماته شوه، بله مې وغوښته، 9 تورې مې په لاس کې ماتې شوه. او دونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت او مینه وه چې د حضور پاک مبارک ویښته ورسره و، د سر مبارک ویښته. نو چې جنګ له بته، نو هغه ویښته به یې په خپل پټکي کې ټوپی کې ومندل. نو جنګ له بته وی افسوس او افسوس چې دا ویښته مبارک زما په سر پراتی، سوال نه پیدا کېږي چې ما له څوک شکست راځي. بهادر انسان. هر یو جنګ کې حنین کې چې کله نبي علیه السلام مکه مکرمه فتح کړله او بیا لاړ حنین ته، نو دې مقدمة الجيش ورته وایي د مسلمانانو د لښکر چې کومه مخکنۍ سره د هغې کمانډر ان چیف و جرنیل. نو هغې کې پرې د غشو غزارونه وشو، داسې سخت په غشو باندې ولګېد چې ټول وجود یې زخمي زخمي شو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته تپوس ته راغی، د پروت و په هغه بستر باندې او وجود یې زخمي و، غشو باندې لګېدلی و، وینې ترې روانې وې. حضور پاک مبارک ورته وی خالده ولې؟ وی صاحب زخمی شو، وی دې خوا که زخمونه دی. نبی علیه السلام مبارک ورته لاس په زخمونو راښ کړ، په هغه ساعت یې الله زخمونه جوړ کړل، پټې درد وي زما زخم اوس نه کوي، خدای جوړ کړ. طائف جنګ کې شامل شو، هغې کې رب العالمین ورته فتح ورکړه. څومره چې د دې نه پس د نبي علیه السلام مبارک په زندګۍ کې جهادونه شوي دي، هغې کې شامل وو. او بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې چې کوم جنګ به بس جرنیل به دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې د شام گورنر شوی، د شام گورنر و. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې هم د شام گورنر و. او داسې عجیبه انسان و که نه، دومره بهادر چې عمر فاروق رضی الله عنه راغی ابوبکر صدیق ته وایي چې دا سړی ګورنر نه درکړ. وی ولې؟ وی دې ستا خبره نه مني، خو ځان له یو فوجي جرنیل و که نه، هغه خپل بس دا یو مسله وه د ده په ذهن کې چې بس ده به خپله خوښه به یې کوله، د مسلمانانو د خلیفه خوښه به یې هم نه کوله، بس جهاد له به ته که دي به ورته داسې مه کوه، بس په دې کې د چا نه منله.
ابو بکر صدیق ورته وایي عمر ته عمر ټیټ ته چې خالد زما نه مني خو یا پرېږدي د یو ډېر لوی جرنیل او د ده د ژوند دا ریکارډ دی ریکارډ چې په کوم جنګ کې ده شرکت کړی دی د مسلمانانو په جهاد کې هغې جنګ شکست نه دی موندلی دې چې ته تښتېدلی نه دی او نه یې ملګري تښتېدلي دي پرېږدې وه یاره اوس دا خبره نه مني که نه دې ورته وایي ابوبکر صدیق وایي خالد ته نبي علیه السلام توره ویلې ده توره او کولو توره د تیکې نه بار توره یې ورته ویلې ده نو د هغه توره چې پیغمبر علیه السلام د تیکې نه بار راوکړې ده عمر هغه را باندې واپس تیکې ته مه دننه کوه بس بار سره همدغه ګورنر سره چې د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه راله نو ده په دور کې هم ګورنر خو ده به خپله خوښه کوله د یو ځل یو صحابي له 10 زره درهمه په انعام کې ورکړل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته اطلاع راورسېدله نو فوراً یې ملګري راغونډ کړي بس خالد د دې ګورنرانو درکوم وی ولې وی اخر دا 10 زره روپۍ چې ده ورکړې صحابي له ولې ورکړې که دا د مسلمانانو د مال نه ورکړي نو دې هم ښه نه دي کړی خیانت یې وکړي او که د خپل مال نه یې ورکړي نو بیا مې اسراف کړی دی ولې ورکوي بس درکوم او زما خبره هم نه مني زه ورته یو څه وایم دی بل څه کوي ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه ته اطلاع ولېږله وی بس تا له مې اطلاع در ولېږله ته د شام ګورنر شوې او خالد چې دی نو فوراً چې اطلاع در ورسېږي په دغه ساعت دی د ګورنرۍ نه معزول کړه نو که بل سړی وي که نه نو ممکن ده چې دا مقابلې ته ودرېدلی دی او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زړه کې یو بله خبره هم وه په خلکو کې دا یو پراپیګنډ هم ده چې دا څومره فتح کېږي نو دا ټول د خالد د برکته کېږي دې زه د دې ګورنرۍ نه درکوم چې خلکو ته دا وښیم چې دا څومره فتح کېږي دا د مسلمانۍ د طاقت د وجې نه کېږي که خالد جمدي وي او که مړي دا فتح به کېږي دا مې د ارمان نو دې میدان جنګ کې ولاړ میدان جنګ کې ولاړ چې او ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه راغی ویل خو عمر را لېږلی څه حکم دی وی تا چې د صحابي دا 10 زره روپۍ ورکړي دي دا د خپل مال ورکړی دی که د مسلمانانو وی دا مې خپل ورکړی دی عمر پوه چې د اسراف دی اسراف دی ولې کړی دی وی زما په مال او زما په پیسو ورکولو زه خو پوهېږم عمر پوه شو خپل مال یې پېښ زما مال سره د عمر څه کار یو صحابي دی ما ول خپلې پیسې ورکړي وی ښه ما ته خو وایي چې دی د ګورنرۍ نه معزول کا ډېره ښه خبره ده چې معزولی مې ډېره ښه خبره ده نو یو خاص ټوپۍ به د ګورنر په سر وه هغه ټوپۍ ته دې لرې کړه وی دا ټوپۍ راکړه دا ټوپۍ وه پټکې یې راواخېست سر نه ته وکړه نو څه وایي وی الحمدلله هغه ګورنر چې لر شو وی الحمدلله وی اوسه پورې جنګېدم د مسلمانانو مخکې به جنګېدم اوس چې جنګېږم د یو سپۍ په حیثیت به جنګېږم مخکې به د جرنیل په حیثیت جنګېدم اوس به د سپۍ په حیثیت جنګېږم خو جنګ نه مې څوک نه شي وښتي یا ډېره موده پسه راغی مدینې منورې ته چې مدینې منورې ته راغی نو د عمر فاروق رضی الله عنه سره ملاقات وشو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې ګورې خالد مونږ خو د ګورنرۍ نه لرې کړې خو په دې خیال نه چې په تان څه شک و یا د خیانت شک هم در باندې خو زه دې قوم دې دنیا ته دا ښیم چې ګورې که خالد یا بل صحابي جمدي وي او کني دا فتح او دا نصرت د الله په اختیار کړي دا به الله مسلمان له ورکړي نو دې بیا مدینه منوره کې د هغې نه پس هم د جهادونه کړي نو اخره کې چې دې کله مړ کېده که نه نو ده به جاړل یو ځل په بستره باندې پروت دی بیمار دی او جاړل چا ورته وی خالد ولې جاړل وی جاړم په دې چې سا رانه په خپل کټ کې خېږي په دې جاړم نو ولې ته په دې خفې وی یا په دې خفې مفسوس دا دی چې د ما دا سا د جهاد په میدان کې ورته ډېر جهادونه مې وکړل واقعي د 9 سلو نه زیات جهادونه لیکن خفه په دې مه چې میدان جنګ کې او د جهاد په میدان کې مې د سا د وتو نصیب نه و په خپل کټ کې رانه ساتي او یو د وجود کې 2 ګوتې ځای داسې نو چې په هغې د غشي یا د نیزې یا د تورې داغ نه 2 ګوتې ځای پکې داسې ټول وجود یې زخمي و د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې د سره کوم محبت و یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لېږلی و وی لاړ چې له صحابو نه
زکات راغونډه راوړه وی صاحب دریو کسو زکات رانه که باقي ټولو راکړي او یو ستا تره حضرت عباس رانه دویم خالد ابن ولید رانه او دریم ابن جمیل یو صحابي دی هغه رانه نبی علیہ السلام او فرمایل چې د عباس زکات په ما دی ابه زه درکوم دوچان به درکوم ځکه چې نبی علیہ السلام د هغه نه د 2 کالو زکات پیشکي اخیستی او د خالد غریب نه تاسو څه غواړئ د هغه نه زکات مه غواړئ د هغه خو چې څومره مال دی او سامان دی ټول یې جهاد ته وقف کړی دی هغه سره دې څه چې تاسو ته زکات غواړئ او دا دریم صحابي ابن جمیل دې خو ډېر زیاتې او ظلم کوي الله مالدار کړی دی زکات نه ورکوي دا خو زیاتې کوي نو ګوره وی خالد ابن ولید چې څومره سامان دی که اس دی که توره ده که زغره ده که نور څه دي وی ټول جهاد کې د الله په نوم وقف کړي دي نو غواړئ ته څه دا ډېر عظیم المرتبه ډېر عظیم مجاهد او دا نبی علیہ السلام ډېر نږدې ملګری پاتې شوی خالد ابن ولید او دومره بهادر انسان چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپله ورته د سیف الله لقب ورکوي سیف من سیوف الله د الله د تورو نه توره ده او دا اکثر طالبانو ته هم دا خبره کوم د همدې پر خپل کټ په دې کې ولې مړ شو دې میدان جنګ کې ولې شهید نه شو د هغه خدا خوښه وه چې د میدان جنګ کې شهید شو او د سلو نه زیات جهادونه یې وکړل دا ولې زه نبي علیه السلام مبارک او د توره ویلې د توره چې توره یې ورته ووایي او کولو توره یې ورته ووایي نو د پیغمبر توره او د الله توره بیا ماتېږي نه د انسان د اوسپنې توره به ماته شي خو د الله او د رسول توره ماتېدو والا نه پیغمبر علیه السلام ورته د الله توره ویلې ده دا به جنګ کې نه ماتېږي ځکه په خپل کټ پوزي ته وخندل نو زمونږ پښتانه وایي موږ د خالد بابا اولاد اوس به دا نسب وګورو چې واقعي موږ د خالد بابا اولاد یو که نه نو خالد ابن ولید په مدینه منوره کې وفات شوی نسبا پښتانه د خالد ابن ولید اولاد نه دي نسبا و یو څیز شته هغه دا چې پښتنو کې چې پرشتونې پښتونې نو هغه کې بهادري وي دا حقیقت دی ځکه همیشه پښتنو هم جهادونه کړي په دې وطن کې پښتنو جهادونه کړي محمود غزنوي رحمت الله علیه چې په دې علاقه راغی نو د پښتنو یې مرسته کړې دي او سره جنګ کړی جهاد یې کړی د سیکانو په مقابله کې دې پښتنو جهادونه کړي په تحریک آزادۍ کې چې کوم واقع انګریز د دې وطن شلنه شړلی شوی دی نو پښتنو پوره جهادونه کړي زموږ علماو تاسو پښتنو مشرانو ټولو په شریکه ښه مضبوط جهاد کړی باباجي صاحب رحمت الله علیه ته وګورئ کوم ځای کې پروت دی خو د انګریز د جهاد د وجې نه مومندو ته تللی دی په مومندو کې د هغه قبر دی او باباجي صاحب رحمت الله علیه سره چې کوم خلک وو هغه هم ټول پښتانه مجاهدین دا چې تاسو وینئ ځای په دې د اوږده اوږده قبرونه چې ته ښکاري غټ غټ قبرونه نو دا غټ غټ قبرونه دا نه چې دا پکې یو سړی ښخ دی دا چې د جهاد کې ملګري جهاد کې چې د مسلمانان شهیدان شوي نه هغوی بیا یو قبر ایستي یا په یو ځای ښخ کړي وي نو په هغې باندې یو اوږد سرې جوړ کړي نو دا ځکه دا یو قبر ته جوړ شوي دا نیموړی بابا تاسو تاریخ وګورئ نو دا د محمود غزنوي ملګری رحمه الله دا هغه زمانه کې راغلي دلته جهاد کړی او بیا دغه ځای کې سره د ملګرو شهید شوي دي دا ځای کې قبر دی ورسره ملګري نو پښتنو په هر میدان کې د حقیقت دی د باطل مقابله کړې ده انګریز که خدای پاک ایستی دی دا بېله خبره چې نوم پکې د بل او د بل کې زه اکثر دا خبره کوم وی پلانکي د پاکستان د آزادۍ تجویز پیش کړه او پلانکي پکې خوب ونید او ملک آزاد شو مې دا جوړ په خوبونه آزادې په خوب ملک آزادي یا په سوچ وی دی پلانکي سوچ پیش کړه زه خو به زرګونه سوچونه پیش کړم نو زما په سوچ خو ملک نه آزادي تاسو تپوس وکړئ زموږ مشران وګورئ شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه عبید الله سندي رحمت الله علیه دا تاریخ دی علما وګورئ قسم په الله چې حیران بشئ یو مورخ لیکي یو انګریز مورخ وی دغه زمانه کې زه روان یم وی په هندوستان کې دلی نه روان یم وی یو اونې پورې د یو عالم وجود تړلی شوی دی او شهید پروت دی دا علما به صاحبه د خنزیر او د سور په سرمن کې بند کړل او ټکونه به تیر کړل او بټو ته به دا
د اور بټو ته د چولې بټو ته به یې غورځول. د علما او د پښتنو تاریخ په دې قربانونو ډک پروت دی. نو که څوک وایي چې پښتانه د خالد بابا اولاد د نظام دا به نسبي نه دا به روحاني اولاد لکه څنګه چې هغه کې بهادري وه دارنګې پښتون خو چې سوچه مسلمان پښتون هغه هم بیا بهادري په بهادرۍ کې تحریک ازادۍ کې د علماو شاته ودرېدو کې هر مقام کې د په میدان کې وتو کې الحمدلله د پښتنو یو تاریخ شته دی. خو دا نه چې نسبي خالد بابا اولاد نه 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 نسبي ما ته پته نه لګي که بل چا ته پته لګي چا ته تاریخ معلوم وي به خو روحاني موږ دا دعوه کوو موږ مسلمانان الحمدلله دا دعوه کوو. ګوره څومره زموږ خلک چې عبادت کوي بدني دا ګورې بل قوم نه کوي. تاسو لاړ شئ سند ته ولاړ شئ او د نورو علاقو ته لاړ شئ دا تبلیغ والا اکثر دي هغې نه تپوس وکړئ یقین وکړه چې په روژه کې هغوی ودونه کوي. روژه پېژنې نه چې ډېر خلک دې باندې وکړي روژه پېژنې نه چې زه روژه نیسم. د خدای فضل دی زموږ پښتانه ښې روژې نیسي د الله فضل دی. یو څیز کې موږ له کمزور یو چې د مالي عبادت کې بیا موږ نه یو شوي مالي عبادت کې نه وي شوي. هغه خلک په مالي عبادت کې تکړه دي او بدني عبادت کې جهاد دی که هغه مونځ دی که هغه روژه ده که هغه بل عبادت دی هغې کې پښتانه بیا تکړه دي. خو چې یاره پښتنو سره سوچه مسلماني وي ګورې دا پکې شرط دی سوچه مسلماني چې وي پکې الحمدلله موږ پښتانه یو موږ سوچه مسلمانان یو. نو موږ د خالد بابا نه چې د هر صحابي اولاد یو موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هم روحاني اولاد یو. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه فرمایي هر تقي هر پرهیزګار سړی او هر پاک انسان دا وي زما اولاد دی.